سلامونه او ډیر زیات احترامات قدرمن یو شارټ کلیپ در سره شریکوم او ډیر د خندا کلیپ هم دی. دغه کلیپ تاسو وګورئ. دغه نه پس د سو خبرې کومه دا د یو ویب سي ټریننګ شروع دی. په دغه ویب سي ټریننګ کې هغه سره یو خر راغلی دی او دغه خر چې کوم دی دغه ټریننګ دوران کې هغه بس چیغي سوري وخی دوی خپل ټریننګ په سیریس طریقه باندې کو خو چې کله دغه خر راشي نو دوی هم مذاق اختیار کی. دغه کلیپ تاسو وګورئ. ډیر انټرټینمنت او ډیر خوشاله کلیپ دی. بیا سبا سو خبرې کومه. دا دی وخت دوی ټریننګ شروع کړی دی خو دغه خر چې کله راشي دا رمباړې شروع دي. ما پرې سیریس ټریننګ کوي لګیا دي. هغه یو ویب سي والے ورته وایي چې لکه دا یا به ورته ویل چې ویوله یا هر څه خبره ورته کړې خو خبره په دې کلیپ کې نه راغلي. دا خر د ټولو کسان نه داسې مخکې لاړ شي او واپس هلته راتاو شي. بیا چې څوک دا کس کوم کرنیل یا هر څوک چې دی هغه د کسانو له کوم ټریننګ ورکوي هغه د نورو کسانو ته وایي چې نه څه ورته مه وایه مه کوه چې دا څه وایي. هغه ورته وایي دې خو راشي او هغه بیا هم رمباړې وخي خو هغه نه غلی کېږي او ټول خاندي. دا سیریس موډ کې لکه مطلب دا کلیپ ډېر وایرل دی. ډېر خلکو راغستی هم دی. نو قدرمنو کتونکو دلته انسانیت پته لګي. که تاسو وګورئ د دغه مذاق سره سره چې کوم دی دغه ځای نه یو میسج موږ اخیستی شو چې دغلته انسانیت ګنې داسې هم کېدلی شو که دا جاهله خلک وي مخکې به داسې خلک وو چې د بره سیمو کې به بس لکه اکثر داسې خر بس ناشنا کار وکړو یا به د مشرانو ځای ته سپی رالی یا به بل سره بل څه به رالی نو هغوی به هغه مشران دونه وقار شو چې ایسته به هغه څیز ویشتو. نو دلته دوی هم ایشتلی شو یا د دغه ځای نه په بېعزتۍ باندې لیږلی شو. خو خر دی خو زناور دی خو دغلته انسانیت رویه اختیار کړې د غیب سي والا چې هغه زړه تش کړی دی خو په صحیح طریقه باندې دغلته رمباړې هر څه والي خپل کار کردار یې کړی دی. د هغې نه پس بیا په خپل طبع باندې دغه ځای نه روان شوی. نو قدرمنو دغه شارټ غونډه کې کلیپ و چې تاسو سره هم شریک کو چا هم ته عبرت اخیستی څه پیدا ورته شوي څه مذاق یې اخیستی دا ویډیو پیغام د سره مخکې شیر کړئ. هم د دغه شانتې ښکلو پروګرامونو دپاره ښکلي مذاق یا د ریاکشن دپاره زموږ دغه پیج لایک کړئ فالو کړئ. خوشحاله اوسئ. یو جهان مننه.